له هرات ولایت څخه سیمه ییزو سرچینو طرز پریس ته ویلي چې طالبانو د دغه ولایت له بېلابېلو سیمو څخه 40 ښځې نیولي. د سرچینې په وینا یادې ښځې د ښار له مختلفو برخو څخه د جلا جلا عملیاتونو پر مهال نیول شوي او نامعلومو ځایونو ته لیږدول شوي دي. سرچینې زیاتوي چې په ځینو مواردو کې میندې له خپلو ماشومانو څخه هم جلا شوي دي. اینها به خاطر نوع پوشششان در فضای عمومی به صورت توهین‌آمیز بازداشت شدن در صورتی که همه حجاب اسلامی داشتن. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما سرپرستی هم د امنیت شورا په غونډه کې د خبر تایید کړ چې په هرات کې لږ تر لږه 13 ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي دي. هغه تګلاره چې دغو چارواکو پر افغانانو باندې عملي کړي دي په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د هیواد د بشري پانګې د پام وړ کمښت لامل ګرځي. په ورته وخت کې یوې مېرمنې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نوم ملکه یادوو له طرز پریس سره په خبرو کې د خپلې خور د نیول کېدو خبر تایید کړ. هغې ویل چې نږدې 40 ساعته تېر شوي خو تر اوسه د خپلې خور د برخلیک او د ساتنې د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. ملکې زیاته کړه چې خور یې مناسب حجاب درلود خو سره له دې هم د امر بالمعروف ځواکونو لخوا نیول شوې ده. د ملکې په وینا د کورنۍ یو شمېر غړي یعنی مور او پلار یې د طالبانو امر بالمعروف ریاست اړوند ادارې ته ورغلي خو هغوی ورته د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یوه ناسته کړې او د ښځو پر تګ راتګ نوي محدودیتونه یې اعلان کړي دي. زنان در افغانستان طی نزدیک به 5 سال گذشته به طور سیستماتیک از حق تحصیل، حق کار و حضور آزادانه در جامعه محروم شده است و امروز با موج تازه‌ای از سرکوب و تهدید روبرو هستند. د طرز پریس سرچینو ویلي چې دا پریکړه د همدې اونۍ د شنبې له ورځ په عملي بڼه پلي شوې او تر اوسه لسګونه ښځې او نجونې د طالبانو له لوري نیول شوي دي. د سرچینې په وینا د طالبانو ګرځنده ډلې د هرات ښار په بېلابېلو سیمو او بازارونو کې ګزمې کوي او هغه ښځې نیسي چې د دوی په باور ټاکل شوي حجاب ته ژمن نه دي.